کابل او تهران د کاري جواز او قانوني استوګنې پر امکاناتو خبرې وکړې. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت چارسنبالي یعنې رضا بیګدیری د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارسنبالي عبدالمنان عمري سره د کار او ټولنیزو چارو پر مسألو هر اړخیز بحث او خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د ایران د همکارۍ کار او ټولنیزو هوساینې وزارت او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ د هوکړلیک پر وروستي کولو هم ټینګار وشو. د یاد هوکړلیک له مخې د دواړو هیوادونو وګړي به یوازې هغه وخت د کار کولو اجازه ولري چې دوی له خپلو کارګمارونکو څخه رسمي کاري جواز ترلاسه کړی وي. د معلوماتو له مخې چې د دې کاري جواز پر بنسټ به کارګرانو ته ویزې او د قانوني استوګنې جوازونه هم ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران د ودانیزو چارو کارګرانو ټولنه وایي چې د افغان کارګرو د ایستلو له کبله ودانیز صنعت د سخت کاري کمښت سره مخ دی. له قرغې بند څخه څښاک پاک اوبو لیږد پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښاري اوبو رسونې او فاضلاب دولتي شرکت مسؤلین وایي له قرغې بند څخه د څښاک اوبو لیږد پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مسؤلینو په وینا چې یاده پروژه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف په مالي همکارۍ یو کال کې بشپړه شوې او تر 1.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. همدې حال کې د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف وویل یاده پروژه به په کابل کې له 80 څخه تر 80,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو اړتیا پوره کړي. نوموړي له ملي او نړیوالو مؤسسو غواړي چې د اوبو رسونې پروژو کې پانګونه وکړي. د معلوماتو له مخې له دې پروژې په تطبیق سره به د خوشحال خان دیوان بیګي، سیلو، کوټه سنګي او یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. چین افغانستان کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت سړې خونې جوړوي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي له چینایي چارواکو سره یې د 3 لویو سړو خونو د جوړولو په تړاو خبرې وروستۍ شوي او ډیر ژر به یې د جوړولو عملي چارې پیل شي. د یاد وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو معین باز محمد فیضان نن په کابل کې د یو کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام غونډې ته ویلي چې جوړېدونکې هره سړه خونه به 1500 میټریک ټنه ظرفیت ولري. نوموړي په دې اړه د لا زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دغه سړې خونې د چین د حکومت له لوري جوړیږي چې په جوړېدو سره به یې تر ډېره بریده د افغان بزګرانو او بڼوالو ستونزې حل شي. تیر یو کال کې هیواد کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې له 30 نویو ولسوالیو له جوړېدو خبر ورکړی. تیر یو کال کې هیواد کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې شوي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې له 30 نویو ولسوالیو له جوړېدو خبر ورکړی. د کرنې وزارت د استملاک او بیا میشتېدنې مشر مولوي عبدالعلي عمري ویلي چې تیر کال د طالبانو مشرتابه د فرمان له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې شوي دي. هغه ویلي چې دغه ولسوالۍ په بدخشان، لغمان، غور، فاریاب، بلخ، کندهار، نورستان او نورو ولایتونو په اداري تشکیلاتو کې د خلکو په غوښتنه او د اړتیا سره سم وراضافه شوي دي. ایران، افغانستان، ترکیه او ترکمنستان ته د ریلګاډي د 3 نویو لارو جوړولو اعلان وکړ. ایران اعلان کړی چې پر ریلګاډي د لیږد رالېږد د ودې او د سیمه ییزو مسافرینو د سفر د زیاتولو لپاره د افغانستان، ترکیه او ترکمنستان په ګډون ګاونډ هیوادونو ته به 3 نوې لارې جوړې کړي. د ایران د اوسپنې پټلۍ مشر او د سړکونو او ښاري پراختیا مرستیال وزیر جبار علي ذکري ویلي چې نوې لارې د سیمه ییز ریلګاډي د نښلولو لپاره د ایران د اوږدمهاله پلانونو یوه برخه ده. د ذکري د څرګندونو له مخې له دې لارو څخه یوه مستقیمه کرښه ده چې مسافر به له تهران او مشهد څخه د افغانستان هرات ښار ته رسوي. دویمه لار به له تهران څخه د ترکیې پلازمینې انقرې او دریمه به د مشهد ښار څخه د ترکمنستان مرو ښار ته وغځول شي. د یادونې وړ ده چې دا لار کولی شي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ایران د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ته لار هواره کړي. اسکندر مومني ویلي ایران کې د 6 میلیونو افغانانو څخه 2 میلیونه یې اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني ویلي په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان میشت دي چې 2 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړي ادعا کړې چې په تیر یو کال کې د 1 میلیون ستانه شوي افغان کډوالو له ډلې او یا سلنه یې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې د نورو کډوالو د منلو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار له ایران څخه غوښتي چې افغان کډوال په تدریجي او باعزته توګه راستانه کړي.
سوریه کې را روانه سپټمبر میاشت کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په را روانه سپټمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړی چې د خلکو د شورا 210 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپټمبر د 15 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 تنو ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. حوثي وسلوالو د اسرائیل پر وړاندې د سمندري محاصرې له سختولو خبر ورکړ. د یمن د حوثي وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سری په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه به د سمندري محاصرې څلورم پړاو پیل کړي او په دې سره به دغه محاصره لا سخته شي. د په خبره ځواکونه به د هغو شرکتونو پر ټولو بیړیو بریدونه وکړي چې د اسرائیل له بندرونو سره همکاري کوي او دې ته به پام ونشي چې دا بیړۍ د کوم هیواد اړوند ده. حوثي وسلوالو دغه شرکتونو ته خبرداری ورکړې چې د یادې اعلامیې تر خپرېدو وروسته باید له اسرائیل سره د سمندري ترانسپورټ همکاري ودروي او د سرغړونې په صورت کې به د اړوندو شرکتونو ټولې بیړۍ د دوی د توغندیو او ډرونونو تر برید لاندې راشي. ملګري ملتونه نن د فلسطین پر موضوع درې ورځنۍ غونډه پیلوي. ملګرو ملتونو کې نن د دوشنبې ورځې څخه یو درې ورځنۍ کانفرنس پیلیږي چې هدف یې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د دوو دولتونو د حل لارې په برخه کې پرمختګ دی. خو امریکا او اسرائیل دغه کانفرنس تحریم کړی دی او دا یې د حماس لپاره یوه ډالۍ ګڼلې ده. د معلوماتو له مخې د لسګونو هیوادونو وزیران به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي چې هدف یې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د دوو دولتونو په حل لاره کې پرمختګ کول دي. دغه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په غزې تړنګه کې بشري وضعیت تر ټولو بد حالت ته رسېدلی دی. د دې کانفرنس موخه د یوه فلسطیني دولت د رامنځته کولو طرحې جوړول او په ورته وخت کې د اسرائیل د امنیت تضمینولو ډاډ ترلاسه کول دي. امریکا کې د یو فلسطیني ماشوم پر قتل تورن کس زندان کې مړ شوی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ایلینای زندان کې د یو فلسطیني ماشوم پر قتل تورن کس زندان کې مړ شوی دی. د راپور له مخې 73 کلن جوزف زوبا 2023 کال کې هغه مهال د قصد او کرکې پر بنسټ یو فلسطیني ماشوم د چړې په ګزارونو سره وواژه چې تازه د اسرائیل او غزې ترمنځ جګړه پیل شوې وه. نوموړی په 15 کاله بند محکوم شوی و خو په زندان کې 3 میاشتې وروسته مړ شو. یادې پیښې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي وو. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا و د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.